پر همدې موضوع د بحث په تړاو سره د نړیوالو چارو کارپوه ډاکټر سید بلال احمد فاطمي صاحب را سره دی. فاطمي صاحب تاسو ته ښه راغلاست وایم. رابشو لومړۍ پوښتنې ته که څه هم پرون د ایران ولسمشر ګاونډي هیوادونو ته د نه برید ډاډ ورکړ، خو ایران پوځ او پخپله د ایران ولسمشر بیا نن وویل چې نه، که چیرې له هر ګاونډي هیواد څخه پر ایران برید وشي بیا د برید لپاره زمینه برابره کړي د ایران به پر برید کوي. آیا د ایران د ولسمشر او پوځ څرګندونې د پاکستان لپاره غیر مستقیمه ګواښ ګڼل کیدی شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه احترامات تاسو او تاسو قدرمندو لیدونکو او اوریدونکو ته. دا نه تنها چې پاکستان ته ګواښ دی، ځکه چې پاکستان ته هغې ګوډسنډنه کړې ده چې ستا وار راځي، ستا د خاور نه په ما باندې برید شوی دی، او ویل کېږي چې د پاکستان لوی درسیز د ایران د یو جنرال سره خبرې کړې دي او هغې ته یې عذر کړی دی، هغې ته یې دا عذر کړی دی چې کوم دغه شوی دی د هغې په بابت کې معذرت غوښتی دی، خو هغه ورته دا ویلي چې په معذرت باندې نه کېږي، موږ دا دغه کړی دی چې چا موږ ته په دې جنګ کې ګواښ کړی دی هغه نه به بدل اخلو. نو د پزشکیان کوم خبرې چې وي دې معنا دا نه وه چې دا به د امریکایانو په بیسونو باندې حمله نه کوي. د هغې عذر مطلب دا نه و، د هغې عذر دا و چې زمونږ تاسو ګاونډیان هستئ، اسلامي خاوره هستئ، په تاسو سره زمونږ جنګ نشته دی او نه زمونږ برید په تاسو باندې دی، نه په قطر د خلکو باندې دی زمونږ برید، نه د سعودي په خلکو دی، نه د بحرین په خلکو دی او نه د امارات متحده. موږ چې چیرته د امریکایي اډه او مرکزي او هغه موږ ته ګواښي، موږ هغه د منځه وړو چې تر څو هغې ځینه په موږ باندې ګواښ ونه شي. نو په دې اساس باندې پرونه مې ستاسو برنامه کې دا پوښتنه مانه وشوله، ما همدا ځواب چې که چیرته ضرورت شي ایران به حمله کوي. او تاسو وکتل زما خبره ثابته شوله چې دوی د آی کلاود په دغه ډیټا سنټر باندې نن برید وکړ او چې برید یې وکړ ویې نو دوی خپله ثابته کړله چې دوی که کوم ځای کې امریکایي منافع هغه به وهي، مګر خپل عربي ممالک عربي خلکو باندې د هغې په منافعو باندې لکه دا کوم ادعا چې وشوله چې ارماکو وهل شوې ده. ارماکو د عربستان سعودي لویترین تصفیهګاه ده یا ریفاینري ده. دغه ریفاینري دوی ویل چې موږ نه ده وهلې او دا اسرائیل وهلې ده لپاره دې چې موږ تاسو سره په جنګ واچوي. موږ ستاسو منافع نه وهو، مګر د امریکا چې کوم ځای کې منافع د هغې دستګاه یا د هغې اساکیر کوم ځای کې پټي هغه د تاسو وکړه چې کوم هوټل کې امریکایي عسکرو هغه هوټلونه یې ووهل. دی ورته ښکاره ویلي دي چې چېرته او که تاسو غواړئ دا فزیشکیان یو خبره ډېره ښه ورته وکړه، که تاسو غواړئ چې موږ تاسو خاورې ته هېڅ برید ونه کړو، امریکایان نه غواړي چې ستاسو د خاورې نظر وځي، تاسو دا کار وکړئ موږ برید نه کوو. او هغې ته معلومه ده چې هغې دا جرأت هم نه لري او نه امریکا ورته خبر مني، وځي نه. نو ایران دا وایي چې تی ایستی نه شي، زه یې وهلی شم، زه یې وهم او زه به یې د دې سیمې نه وباسم. فاطمي صاحب څه فکر کوئ د ایران دا څرګندونې د پاکستان افغانستان په اړیکو باندې څه اغېز کولی شي؟ نه، فکر کوم د افغانستان او د پاکستان په اړیکو کې دا موضوع کوم ربط نه لري، هیڅ کوم ربط نه لري. هغه د دوی خپل ذاتي مسله ده. افغانستان په دې مسایلو کې دخیل نه دی، پاکستان پکې دخیل دی. د هغې خاوره د ایران په مقابل کې استعمال شوې ده او ایران باید خپل غچ واخلي. خو زما خپل مشوره دا وه چې ستاسو برنامې نه مې مکرره دا ورته کړې ده او الحمدلله ایرانیان زموږ تاسو برنامه ګوري. ما دا خبر ورته کړې وه چې دغې وخت کې په ایران برید په پاکستان باندې په یوه چې ایران ته فایده وکړي، نقص کې په دې وخت کې دی نه کوي. یو ځل د اسرائیل او د امریکا او د عربي نړۍ مسله یو طرفه شي، بیا د پاکستان غوږ تاوول ایران ته بیا مشکل نه دی چې یو ځل هلته برتري ترلاسه کړه، دلته بیا مورال به اوچتي او د پاکستانیانو مورال به لاندې، بیا چې دلته په ایران حمله وکړه دلته بیا افغانستان هم په پاکستان حمله کوي، هندوستان هم په حمله کوي او دا ازلي دښمن به انشاءالله ګلم به بیا ټولېږي. فاطمي صاحب د سیمې هیوادونه په تېره پاکستان د ایران د ممکنه غبرګون په اړه باندې څه تدابیر نیولي دي؟ خپله پاکستان خو آمادګي لري، د هغې خو ستونزه نشته، خو د نورو ممالکو د پاکستان په ګټه تدابیر نشته دی. تاسو نه واورېدل ډونالډ ټرمپ پاکستان ته اوس څه وویلې؟ ډونالډ ټرمپ پاکستان ته وویلې چې په ځي کې دې کښېنه او د خلیج فارس په قضایو کې ګوتې مه وهه او عربستان سعودي ته مه ځه او ایران ته هم زنګونه مه وهه. دا ګوشتاوي خو ورته دغه یو ساعت مخکې ما واورېده، مکمل د ډونالډ ټرمپ خبرې مې واورېدې. هغې ورته ویلې چې پاکستان وضع د اقتصادي دې هم ښه نه ده، سیاسي وضع دې هم ښه نه ده، که دې مسایلو کې د ګوتې ووهلې نور هم خرابېږي، په ځي کې دې کښېنه، خپل د قد نه دې زیات ښیزونه مه وهه. ښکاره ورته وویلې، دی ځواب ورته ورکړه. نو د هغې چې ډېر نږدې ملګری دی او د امریکا هلته تیارې ولاړې دي دغه هم دي، هغه ورته وایي چې وروره بې ځایه خیزکونه مه وهه، ته لا دونه نه یې جمپونه دې شروع کړي، ما لا په شا 2 ځلې نه وې ټپولی،
وسره تزن د میر جوړ کړي کله ایران ته دغه کې کله عربستان سعودي ته کې هغه ورته د خلیج په مقضیه کې په پاکستان ته ویل اصلا قدم بده نه راخلي د استاد تبعی په معنا وي هغه منیک او چې کله په بریدو شي د ایران د خوانه هندوستان مرته آمادګي لري چې په پاکستان باندې به برید کوي افغانستان خو ځکه ورسره په جنگ کې دی او تیار ټي ټي پی مصروفه ده او بي ال مصروفه ده تاسو په شي د پاکستان بسالي اې د دینه به ژوندې وځي فاطمه صبرا شو د خپل افغانستان وضعیت ته چې لا هم پر افغان خاور د پاکستان بریدونه دوام لري ولی پاکستان په افغانستان کې د ملکی خلکو هدفونه په نښه کوي آیا د دې لارې فشارونه راوړي یا سیمه ییزو خلکو ترمنځ ویره خپروي دا د دې هغه ډېر ټیټ ذهن خي د دې هغه ډېر پسته سویه خي چې د زور په اردو سره نه رسیږي د ملت مظلوم ملت نه چې هغه ډېر بے وزله دی هغه حتی خپل هغه روزي او ډوډۍ ته حیران دی د پاغي برید کوي او هغه باندې غواخ کوي تاسو وکتل چې دغه د پرون اسلامي امارات زموږ تاسو ډرون تیاری په خواخ تر اسلام آباد ته پرون لاهور ته تللی دی لاهور کې نظامی اډای وهله ده همدارنګي په ډنډ پټان د پکتیا کې ورته کمیساري د منځ وړي ده کاملا مسماره کړي ده همدارنګي ویل کیږي چې په لوګر کې د یو جټ تیاری راپرځولې ده ما خو یکڅونه وکتل کو خدای کې حقيقي وسی کدا سني چې د جوړ کړی نه خو هغه عکسونه د تیاری چې پاکستانی بیرغ په باندې دی او تیاره پراته ده په لوګر کې یعنی مې عکسونه ولیدل او په همدې رنګ د پاکستان وزیر دفاع خواجه آصف دا غواخ کړی دی چې افغانستان زموږ خبرونه ونی ولارې ترا نشي نو موږ به د اتومي قدرت نه د افغانستان په مقابل کې استفاده وکړو زما همدا پیغام دی ورته چې ورور امریکا خپل پاغه اتومي قدرت سره د بمونو مور په موږ استعمال کړله الحمدلله خجالت او ناکام وته ته د خپل د ازموینه پر منګه وکړه بیا به دی وګورو چې تا نتیجه تا سره وځي دا ملت چې د اتومون نه ډاریږي چې په اتوم باندې مونږ ډارې د دې په جواب کې د افغانستان د دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد ویلي چې په کابل ته درد رسیږي اسلام آباد ته به درد رسیږي که وار کوي وار به پیکو که یو عسكر زموږ وژل کیږي سل عسكر به وژل کیږي او که جنگ غواړي لس کال جنگ لپاره در سره آماده یو در سره جنگيږي دا یو مستقیما ډیر ښه صریح او واضح پیغام پاکستان ته که هغه خو اسی باټي ولي ډیر دروغ وي نه اتم استعمالول شي او نه د اتم په استعمال پیږي دغه د وسم دوه درې خيزکونه به ځای و لکه مخې مدرتوي له ټرمپ ورته خپل ځکه د کینه ډوډۍ د خوراک نه لري خيزونه ویلې د ملکانو وهي نو موږ مرتوي چوروره تروسه ته لاب ماشومي اویا کال د عمر دی زموږ په مقابل کې ماشومي او افغانستان استان مور د ته زما په مخ کې بچي لوي شوی ته ما ته خيزونه مو وها کته خيزونه وای سر باندې ماتيږي خپې باندې ماتيږي وسم لاسو خپې په دې سیمه کې مات دي وسم سخت ماته خوړل ټول پوسټې د لاس ورکړي ټول دغه هفته کې د 150 نه زیات پوسټې د ټول دغه وهل شي دي عساکر وژل شي دي ډرون تیاری وهل شي دي جټ تیاری وهل شي دي عسکري ژوندینی ول شي دي نو دا د ته په د دنیا شپږم قدرت چې په دې رقم وهلې دي معنا دا چې موږ باتمن د نړۍ پنځم قدرت استونو چې موږ شپږم قدرت والي شو ډیر من فاطمه صاحب کپلنډه کې راته وایي په دې برخه کې د نړیوالو سازمانونو رول څه دی او یا پر پاکستان د مسولیت منلو فشار شته او کنه پاکستان خو هیڅ کله مسولیت نه اخلي هغه یو وخت مسولیت اخلي لري ورته ډالر وخه بس خپل مسولیت اخلي که ډالر نه هغه د الله په حضور مسولیت نه اخلي دا دومره منافقین دي او نړیوال اداري خو فعلا هغه خپل حیثیت دغه د لاس ورکړی تاسو ګوري د نړۍ په ایس لوبه کې وینزویلا کې څه وکړل د همداوس د ایران په قضیه کې څه وکړل یو غونډه نشي راغوښتله یو ناس نشي کولای په افغانستان باندې راځي پاکستان بمبارد کوي مظلوم خلک وژل کیږي یو ناس نه کیږي یو دغه نه راځي چې د حقوق بشر نه دفاع وشي نو دا غي نه تمنه ده په کار هغه سازمانونه دا خبره خدا څلور کال چې تسلسل سره کوم چې دغه اداره چې دا د امریکایانو یو لاسپوسه اداره ده او بس یو سختګي کاروبار روان دی د دنیا ټول پیږي دا سختګي دی اصلي کار نه دی هغه نمایشي کار دی وطن نمائندګي د خلک کینی او خبرې کیږي او رسمیت دی او دا
اصل کې هغه ټول شیرازی د منځه تللی ده او د همدغه لپاره اوس ټول په دې فکر کې چې دغه اداره باید ختم شي او یو نوې مضبوطه اداره د نوي اصول او قواعد او شرایطو سره باید رامنځته شي ترڅو دغه یک تازي د نړۍ کې چې د امریکا او د باز روان د منځه لاړ شي د 15 پاور چې قدرت ویتو لري دا باید د منځه لاړ شي که جوړیږي په وسی پیمانه باندې د اقل لس یا 12 ویتو پاور ملکونه جوړ شي چې د ټول نړۍ استازیتوب پکې د افریقا استازیتوب فعلا نشته د دغه اسلامي نړۍ استازیتوب دلته نشته دی په دې اساس د نیمګړې اداره ده د دنیا څلورمه حصه نفوس مسلمانان دي امالته د شپږ 50 مملکه چې درېمه حصه د دنیا د مملکتونو ده د استازیتوب دلته نشته دی په شورای امنیت کې بنا د شورای امنیت چې د ناقصه یو اداره ده د دې لپاره نوسازیم پکاره ده او د منشور کاملا باید د سره ولیکل شي او د 20مې پیړۍ د شرایطو او د قواعد او د ضوابط او د غوښتنو سره برابر باید ولیکل شي. ډیره زیاته مننه کوم د نړیوالو چارو کارپو ډاکټر سید بلال احمد فاطمی صاحب ستاسو له حضور څخه په خبرونه کې کور وده. نړۍ مننه شوم بلل.